په بلوچستان کې چې کوم واقع راغلی و د جنۍ د مور هم بیان نه غي د جنۍ مور ډیر عجیبه الفاظ استعمال کړي د خپل لور په اړه کې ویډیو را سره مکمل وګورئ هغه الفاظ سره زه هم شریکوم تاسو به هم حیران شئ چې مور د خپل لور په اړه کې داسې خبرې کړي دي یار څنګه چې تاسو ته پته راو بلوچستان کې چې جنۍ والا کې شتلې دي جنۍ مور بیان نه غي هغه دا خبره کوي کنه وای موږ یو ډیر غیرتمن خلک یو او زمونږ یو ډیر غټ خاندان دی وای موږ ډیر غیرتمن خلک یو زموږ په معاشره کې دا قانون دی زمونږ په خاندان کې دا قانون دی چې کله جنۍ چې دا نو دا وتختی د ولک سره نو زموږ په معاشره کې دا خبره ده چې دا جنۍ او دالک بدوانه ولي دا بدوانه د دنیا نه ختمي ځکه چې دا واپس د دې دراتلو سلاره نشته د دې صرف یو لار چې د دینه دس پورته کی او دا د دنیا نه رخصت کړي وای کم کس چې د زما د لور اشتل وای هغه کس چې ډیر زر به رها کړل شي زما د طرفي هغه زما معاف کړی دی او زه معاف کوم او ډیر زر چې دا به رها کړل شي او ډیر غیرت کار کړی دی زه خپل خاون چې خپل زما خاون او زما زامنو یو ډیر د غیرت کار کړی دی او زه په فخر کوم چې زما لور اشتل دا چې بل ورځ له یو بل جنې چې دا نه تختی د یو بل کس سره بیا نه تختی و چې دا وای زه په ډیره زیاته خوشاله یم چې زما د لور چې دا ختمه کړی دی یار دا جنې د مور بیان نه کوم جنې چې دا هغه اشتلی دا جنې وغاله کې اشتلی دي مرګور تاسو ته واقعا خبر شوی کنه وای دا جنې او دا لک چې دا تختیدل او دا جنې چې دا بیا واپس راوستله او دا جنې چې دا بیا نه قلاریدله او بیا د غلک چې دا د دمکیانی ورکولې په ټیک ټاک په ویډیوګانې جوړولې نو د دیو د خاندان هم ډیر زیات چې دا غټ خاندان دی عزتمن خاندان دی دغه هم پښتانه دي نو دی ولګیدل او دغه جنې او دغه غلک غر ته ویول په غر کې چې د دنیا نه رخصت کړ ملګرو د دغه جنې د مور بیان نه چې دا ډیر د غیرت کار کړی دی او خو صحیح کار کړی چې موږ په خاندان کې یو جنې چې دا دعوت تختینو دغه صرف یو حل چې دینه داس پورته کړی او دا د دنیا نه ختم کړل شي ملګرو د مور بیان دی تاسو په دې باره کې څه وایي چې دا ټیک کار دی کنه دی ځکه چې جنې مور دا خبره وکړه چې کم کس چې دا زما لور اشتلی د کنه نو زه په دې خوشاله یم او دغه کس ما معاف کړی دی او دغه کس ډیر زر رها کړل شي بلوچستان وزیر اعلی دا خبره کوي چې دا جنې چې دا نو دا واده شوی او مخکې څلور 15 بچی دي او بل طرف ته دا خبره کوي چې دې بچی نو دا واده شو نه و ملګرو پته نه لګي واقع څه عجيبه ونتی روانه ده او الله پاک دې خیر کې کنه اوس د مور دا بیان راغی په دې باره کې تاسو وایي خوند کمنټ ضرور